د شپې داستان. د سپوږمۍ راډیو درنو اوریدونکو او د شپې داستان د خپرونې قدرمنو مینوالو سلامونه او درنښت هیله لرو ټول په روغ جوړ یې. د شپې داستان په دې خپرونه کې درته د دوندر لیوان ناول یوه بله برخه وړاندې کوو. هیله من یو تر پایه مو ملتیا وکړئ. ولې لاړې؟ زه چې ځو چې یخني ده، زه کوټې ته نه ځم. نادر وخندل. ډارېږې؟ له خپلې قرارګاه څخه ډارېږې؟ دغه ډبرینې کوټې زما او ستا په لاس جوړې شوي دي چې اوس دغو ځوانانو ته رسېدلي دي. ګورې ټول زلمیان دي، د دوی په منځ کې یوازې ته زاړه یو. مصطفی، عثمان او ظاهر ځوانان دي چې اوس پر دې پوهېدلي دي چې څنګه له ځانه دفاع وکړو. دوی باید پرې نږدي چې څوک موږ ته بد وګوري، باید موږ وساتي، او که موږ مړه شو دوی باید زموږ ځای ناستي وي. نن هغه څوک پیاوړی دی چې ټوپک او زور ولري، او تر څو چې په دې ملک کې ګډوډي وي لومړی خبره به ټوپک کوي. او هو، ښه په یاد ولره چې د افغانستان د جنگ کتاب زر مخه لري او موږ یې اوس ایله بیله په دریم مخ کې یو. زه ستاسې په جګړه کار نه لرم، د چا ساتنه هم نه غواړم. مصطفی، راکړه چې ولاړ شم. نادر څو شېبې سبحان ته ځیر و. د هغه د لوېدلو سترګو ته یې کتل. په زړه کې وویل، ته د لرګي څخه بیا له کومه شوې؟ اجل دې راغلی چې په خاپوړو تر دې ځایه راورسېدې. وایي د سپي اجل چې راشي د شپانه ډوډۍ وخوري، که ډېر ټینګار وکړې وژنم دې او لاندې په جر کې دې ښخوم. سبحان هماغسې په ولاړو وویل، نور څه له تا نه غواړم مصطفی، همدلته راته وسپاره چې ولاړ شم. نادر یو ځل بیا وخندل. دا ځل یې خندا قهرجنه وه. په نارازه څېره یې وویل، سبحان خانه، د زړه دننه غمونه مې خنجر مه وهه. سختې ورځې مې تېرې کړې، هډونه مې سوځي. راځه چې کوټې ته ولاړ شو، خبرې سره وکړو. راځه چې د نګارې د مرګ په اړه درته ووایم. قبر یې هلته د غره په سر دی. نګاره وسوځېده، هغه سیلانیانو یوړه او کباب یې کړه. نګاره مې مصطفی ته ورکړې وه، خپله ګرانه لور مې ستا زوی ته ورکړې وه. هغه د مصطفی ښځه کې ده. نادر دا وویل او په بیړه سمڅې ته ولاړ. سبحان هماغلته ولاړ و. نویو خبرونو او نویو احوالونو اخیستلو هغه سمڅې ته ورتلو ته هڅاوه. یوه پښه یې له واورې راوخته، دا بله یې هم پسې کش کړه. مصطفی تر مټ ونیو تر څو د سمڅې مخې ته په یخۍ ونه ښویېږي. سبحان مصطفی ته وکتل، سترګې له اوښکو ډکې شوې. مور دې ستا له غمه یو موټی شوې ده نااهله. د مصطفی سر پرې وځړېد. ورو یې وویل، پښې یې اوس هم خوږېږي؟ ستا له غمه 100 مرضونه ورته پیدا شوي دي. شپه ورځ مصطفی کوي او ته د دې ډبرو په منځ کې د نادر تر شا روان یې. دا کارونه ښه عاقبت نه لري. ما 15 کاله ظلم وکړ، لارې مې ونیولې او خلک مې ووژل. اوس څه لرم؟ له ځانه کرکه لرم، پوهېږې؟ کرکه لرم او باور لرم تر څو چې ژوندی یم خوښۍ به ونه وینم. مه کوه، مخکې له دې چې ناوخته شي ټوپک دې تسلیم کړه چې کور ته ولاړ شو. مور دې درته سترګې په لاره ده. مصطفی څه ونه ویل. پلار یې کوټې ته بوت. خپل ټوپک یې له دیوال سره ودراوه. وروسته یې خپله کمبله په میخ راوځړوله. د کېناستو په وخت کې پلار ته وویل، پلاره، څوک ملګری در سره نه و؟ یا؟ سبحان دا وویل. دیوال ته یې تکیه وکړه او سترګې په نادر کې ښخې کړې. نادر د کوټې په بر کونج کې پلتلۍ وهلې وه او سبحان ته یې منتظر و چې د دعا لاسونه پورته کړي. سبحان د تل په څېر د هغه په زړه پوه شو. لاسونه یې پورته کړل، خدای دې ټول مړي وبخي. نادر په خپله ږیره لاس راتېر کړ. ویې ویل، سبحان خانه، روزګار ډېر خراب کړی یې. له کله نه چې له ما لرې شوی او جلا شوی، خوار او زار شوی. زه او ته سره همزولی یو، خو ته تر ما ډېر زوړ شوی یې. که ستا زوی څا تښتولی و،
تا به دې تر ما بتره و. نادر د ملنډو خندا وکړه. مصطفی ته مخ ور واړو. مصطفی خپل پلار ته ووایه چې دلته چا په زور نه یې ساتلی. ورته ووایه چې تا په خپله دا ځای ځان ته خوښ کړی دی. ورته ووایه چې که نګاره نه وای مړه شوې ته به اوس زوم وې. ورته ووایه چې ما په خپله رمه پرېښوده او ټوپک مې واخیست تر څو په خپله یو سړی شم. مصطفی سر ښکته اچولی او د ټغر خیرن تارونه یې په ګوتو کې مروړل. ولې چوپ یې؟ خبرې وکړه. پلار ته ځواب ورکړه. هغه فکر کوي ما ته دلته په زور راوستی یې. هغه دا وویل او ځواب ته په تمه شو. مصطفی هماغسې چوپ و. د کوټې چوپتیا د دیوالي بخارۍ د سپرغیو ترق و تروق کله کله ماتوله. سبحان بې له دې چې د زوی د ځواب په تمه واوسي ورته ورنږدې شو. د شونډو لاندې وویل څه فرق کوي؟ په خپله خوښه راغلی یا تا راوستی؟ راغلی یم چې هغه بوزم. ښه به وي چې له مخې مې لرې واوسې. هغه دا وویل. د دیوال له څنګه یو لرګی راواخیست. پر هغه یې د بخارۍ لرګي سره سم کړل. اور ناببره زیات شو. نادر ته وویل ښه نو د زیلانیانو قتل ستا کار و؟ نادر د هغه ځواب ورنه کړ خو پر ځای وویل چای دې چې وڅښه بیا به خبرې سره وکړو. چای ناخورده جنګ نامیشه. زه جنګ و داو ته نه یم راغلی یم چې په خوشحالۍ سره مصطفی کور ته بوزم. نادر ناببره په غوسه شو. په تونده لهجې وویل سبحان خانه د پښو خولې دې لا وچې شوي نه دي. سرزوري مه کوه. یو وار مې وویل چې چای دې وڅښو خبرې به سره کوو. په دې وخت کې چای جوش پیشېدو راغی. په اور باندې ترې لږ اوبه تویې شوې. مصطفی ټوپ کړ. په خپل لستوڼي په بیړه چای جوش له اوره ایسته کړه. پلار ته یې وکتل. وایي پوښت تور که شین؟ نادر وخندل. وروسته یې بالښت تر خپل نس لاندې ځای پر ځای کړ. سر یې وښوراوه او داسې اواز چې خندا یې پټوله په کنایه یې وویل تور چای څښې که شین؟ د وچ چای ښیښه د مصطفی په لاس کې هماغسې پاتې شو او نادر ته یې کتل. سبحان چې د نادر په کنایه پوه شوی و بې حوصلې ډول یې وویل هغه زوی چې د پلار ډوډۍ ونه خوري هېرېږي یې چې څه ډول چای څښي. تور چای واچوه. د دغه ګیدړې مکاریو ته مه ګوره. مصطفی چای جوش ته لږ تور چای ور واچو. یوه شېبه وروسته یې په 2 پیالو کې چای واچو. لومړی پیاله یې خپل پلار ته او دا بله یې د نادر مخې ته کېښوده. ویې ویل که اجازه وي زه به ورشم. له ظاهر سره به مرسته وکړم. نادر خپله پیاله ور پورته کړه. د چای رنګ ته یې وکتل. ویې ویل پلار دې داسې چای څښي چې د کوترې تر وینو هم ټینګ وي. دغه کمرنګه چای د هغه کوفت نشي ایستلی. سبحان د هغه ملنډو ته ځواب ورکړ چورت مه وهه چې لږ دم شي. ستا د وینو غوندې به تک تور شي چې څو پرله پسې پیالې مې وڅښلې سا به مې جوړې وي. سبحان دا وویل. په زوټه یې وخندل. نادر ته په کتلو سره یې هغه پر دې وپوهاوه چې کنایې یې بې ځوابه نه پرېږدي. مصطفی د پلار په ځواب خوشحاله شو او له کوټې ووت. نادر پسې غږ کړ ورشه د پسه ځیګر له ظاهره راواخله چې په دغه اور یې ستا پلار ته کباب کړم. د مصطفی غږ چې د کوټې له کږلې چې تاوېده واورېدل شو. په سترګو نادر کاکا. د مصطفی له تلو وروسته نادر سبحان ته مخ ور واړو. ویې ویل اوس چې راغلی دلته پاتې شه. له تا د جنګ او جبهې تمه نه لرم. یوازې دې په دې سمڅو قرارګاه پام وي. کله چې موږ نه یو 1-2 هلکان دلته پرېږدم خو بیا مې هم اندېښنه وي. سبحان په پیاله کې پاته چای په سر واړو. پیاله کې د چای واچولو په وخت کې وویل وګوره سمې ستا وینې ترې جوړې شوې. نادر د هغه خبره نه اورېدلې وبلله. په ټینګار یې وویل چورت یې ووهه. اوس دې چې تر دې ځایه زحمت ایستلی او دا دومره راغلی یې دلته اوسه. د مصطفی زړه به هم در سره آرام وي. سبحان د دې خبرې په اورېدو سره د چای پیاله پر ځمکه کېښوده لکه د زمري ځای چې چا نیولی وي. وغورېد. فکر مې کړی دی زه نور دې مردار جنګ ته نه راځم. کلونه کېږي چې زما لپاره جګړه پای ته رسېدلې. زه نور د لارې غل نه یم. تا هم غلطه کړې چې ټوپک دې راخیستی او غره ته پورته شوی یې. زه کلونه په دې تورو غرو کې در سره یو ځای وم او پرې ښه پوهېدم چې د ټوپک له خولې ډوډۍ خوړل یعنې څه او کومه بیه لري. تا یو ځل بیا ناحقې وینې تویې کړې. ته دا څو ورځې د مخه ولاړې ناحقې وینې دې تویې کړې. که ته له خپلې کورنۍ سره وای هېچا به ستا د لور د تښتولو جرأت نه وای کړی. تا هغه وژلو ته ورکړه او لسګونه نور خواران دې هم د هغې لپاره قرباني کړل. د مصطفی خاطر آرامۍ ته ضرورت نه لري.
دا زما خاطر دی چې باید آرام شي. زه به هغه وخت آرام خوب وکړم چې مصطفی په کور کې د خپلې مور په څنګ کې وي. نادر د سبحان خبره په خوله کې ور وچکړه. سبحانه ته مړ یې، کلونه کېږي چې ته مړ یې او د یوه مړي غوندې په معلومه کې د کور په کونج کې تریاکو ته پناه ور وړې ده. ته خپله ماضي نشې هېرولی، ځکه خو تریاک څکوې. ورشه یو ځل هندارې ته وګوره، ستا شکل ګرځېدلی، رنګ دې الوتی. زه ستا د پیغورونو پروا نه لرم، هر څه چې وایي حق دې دی. زه او ته پخواني یاران یو، ستا کنځلې ما نه خواشینی کوي. هغه وخت چې لا زلمیان وو تا به دا ډول خبرې کولې، خو ما به درته خندل. نن چې زه بې حوصلې کېږم درد لرم. زما لور یې ووژله، زما نګاره یې وسوځوله. سبحانه پیغورونه مه راکوه، پرېږده چې زه خپل رنځ وګالم او لاره مې ووهم. سبحان د هغه خبرې وانه اورېدې. د دیواله هغه ډبرې ته ځیر و چې لا پرې د هغه سړي د تورو وینو رنګ معلومېده چې یو وخت دوی دواړو وژلی و. یوازې د هغه لاسونه تړلي وو او دلته یې غوځار کړی و. هغه د ډبرو له دیوال سره لګېدلی و او ځای پر ځای مړ شوی و. د سبحان بدن ولړزېد او له کلونو وروسته یې پر هغه سړي زړه وسوځېد. هغه وخت یې څومره په اسانۍ او سادګۍ سره خلک وژل. د عاطفې او رحم په نامه یې څه نه پېژندل. وژل یې او چوټ کول یې او بله ورځ یې هېرول. خو اوس داسې نه و. سبحان د یوې څپېړې د وهلو توان نه درلود. اوس یې پر انسان او حیوان زړه سوځېده. زړه سوانده شوی و. غوښتل یې بل څوک واوسي، غوښتل یې 20 کاله د مخه سبحان ونه اوسي. نه یې غوښتل نور ناحقه وینه تویې کړي. له ځان سره به یې ویل نادره زما له لارې چپ شه، پرېږده چې خپل زوی را سره بوزم. زه ستا په کار غرض نه لرم. سړی وژنې، چور کوې، لارې نیسې، هر څه چې کوې په تا پورې اړه لري. زه ستا مخه نه نیسم. اوس زه راغلی یم تر څو چې مصطفی را نه کړې نه دې پرېږدم چې په ارامۍ مړۍ تر ستونې تېره کړې. نن یې ستا لور ووژله، سبا دې د کورنۍ بل غړی در وژني. اوس هغه وختونه غوایي خوړلي چې هر څه به دې کول، چا به دې مخه نه نیوله. اوس بل وخت او بل زمان دی. په لاره نیولو او ناحقه وینو تویولو خلک نشي ډارولی. اوس د خلکو سترګې او غوږونه خلاص شوي دي. یوه ورځ نه یوه ورځ درپسې راځي او نور ختم یې. زه نه غواړم زوی مې له تا سره تباه شي. هغه ځوان دی، لا ډېر کلونه په مخکې لري چې د نورو غوندې بېډاره ژوند وکړي، واده وکړي او کورنۍ ولري. نه پرېږدم د مصطفی برخلیک ستا په ټوپک پورې وتړل شي. هغه ولم که زما په مرګ هم تمامه شي. هغه له دې ځایه ژغورم. په دې وخت کې د کوټې دروازه خلاصه شوه او د باندې سړه هوا له مصطفی سره یو ځای چې د پسه ځیګر په لاس کوټې ته راننوت راغله. له ځیګر څخه وینې بهېدې، تاو ترې پورته کېده او دواړو خواوو ته رګونه یې لا غورځېدل. نادر د ځیګر په لیدو سره له ځایه راپورته شو. د مصطفی هماغه لاس یې ونیو. نادر ته یې وویل اوس د ځیګر کباب درکوم چې بیرته په حال شې. سبحان څه ونه ویل. هغه د ازوغ له منځه 2 نري لرګي راجلا کړل. ځیګر یې پکې وپیه او پر اور یې ونیو. ځیګر د سترګو په رپ کې رنګ بدل کړ او په کوټه کې د کباب بوی پورته شو. د نادر رنګ تور واوښت او د کباب له بوی سره یې هغه بوی ور یاد شو چې د نګارې له سوي بدنه پورته شوی و. د مخ کرښې سره واوښتې، د غاړې رګونه یې وپړسېدل. خو ژر یې بیرته ځان سم کړ. له ځان سره یې وویل خدایه همت راکړې، مه مې پرېږده چې سبحان ته کمزوری ښکاره شم. سبحان چې ډېر وږی شوی و بېطاقته شو، خو ځان یې ناګاره واچو. د سترګو لاندې ځیګر ته وکتل او هغه وخت یې ور یاد شو چې هره ورځ به یې د خلکو له رمو څخه مزي پسونه را جلا کول او قرارګاه ته به په رسېدو سره یې کباب پخاوه. نادر په دا سال کې چې خپله ناراحتي یې پټوله، له سبحان یې مخ واړو. ویې پوښت د پخوا غوندې یې نیم خام خورې؟ که د غلا مال نه وي هو نیم خام یې خورم. نادر وخندل، وویل نه ستا په سر په خپله مو ساتلی دی. دا یې وویل. په زوټه یې وخندل. کباب یې له اوره ایسته کړ. ویې ویل راځه دا هم ځیګر کباب، تر څو چې پسه تیارېږي دا وخوره چې لږ سم شي. سبحان له ځایه راجګ شو. ډوډۍ یې راواخیسته. نادر ته ویل پر ډوډۍ یې کېږده. نادر ځیګر د ډوډۍ په سر کېښود. سیخونه یې ترې وایستل. مالګه یې د سبحان د لاس خواته کېښوده. ویې ویل ها مالګه هم پرې وشینده. یو څه یې په ځیګر وشیندله. ویې ویل وخوره، ته هم وخوره، وروسته سره خبرې کوو. مصطفی در څخه ولم له دې کبابونو چې هر څومره راته پاخه کړې له خپله هوډه نه په شا کېږم. هغه له نادره مالګه راواخیسته. نادر ډوډۍ ور جلا کړه. ځیګر لا وینې لرلې او ګرم و. ویې ویل ها وخوره، ډېر ګرم دی،
ډیر مسره یې شه، هر څه به سم شي. هغه دا وویل او مړۍ خولې ته یوړه او په داسې حال کې چې ګرم ځیګر یې په خوله کې دی هاخوا دیخوا کاوه او په داسې حال کې چې ګرم ځیګر یې په خوله کې دیخوا هاخوا کاوه چې خوله یې پرې ونه سوځي. سبحان ته یې په اشاره د ډوډۍ خوړلو بلنه ورکړه. ځیګر ته یې لاس ور اوږد کړ. لومړی ګوله یې خولې ته یوړه، بیا یې د نادر سترګو ته وکتل. په هغو کې تیر شرارت بیا ولید. له ځان سره یې وویل زه ستا لعنتي په ژبه ښه پوهېږم. هغه څه چې وایې او هغه څه چې کوې یې ځمکه او اسمان سره فرق لري. د سپوږمۍ راډیو درنو اوریدونکو او د شپې داستان د خپرونې قدرمنو مینوالو، د دوندر لیوان ناول دا برخه مو هم دومره وه. تر یوې بلې خپرونې مو په لوی خدای سپارو. ښه وخت ښې چارې.